اوس چې یو لویه ګڼه د عیسی سره جوړه شوې وه هغه هغې ته مخ راواړولو او ورته یې وفرمایل هغه څوک چې زما مرید جوړېدل غواړي نو که هغه د خپل مور پلار ښځې بچو وروڼو خویندو او د خپل ځان نه زړه صبر نه کي نو هغه زما مرید جوړېدی نه شي او کم سړی چې خپله سولې په خپله نه پورته کوي او په ما پسې نه راځي زما مرید جوړېدی نه شي ولې په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه یو برج جوړول غواړي او د مخکې نه به د خرچې اندازه ونه لګوي چې په هغې یې سر ته رسولی شي او که نه ګنې که چېرې هغه د دې بنیادونه ایښي وي او بیا یې سر ته نشي رسولی نو ټول لیدونکي به ورپورې خنداګانې کوي هغې به وایي چې ده ته ګورئ چې کار یې شروع کو او سر ته یې ونه رسولو یا کم بادشاه به داسې وي چې هغه به د بل بادشاه سره د جنګېدو نه روان دی دا اندازه نه لګوي چې د 100,000 کسانو سره زه د هغه بادشاه مقابله کولی شم څوک چې د 100,000 کسانو سره په ما حمله کوي او که هغه نشي کولی نو د حملې کولو نه وړاندې به هغه خپله جرګه هغه ته ورولېږي او د صلح د شرطونو به ورنه خواست وکړي همدغه شان تاسو کې یو قسم تر هغې زما مرید کېدی نشي تر څو چې هغه خپل ټول مال دولت ته شا کړی نه وي مالګه ښه څیز دی خو که مالګه بې خونده شي نو بیا به څنګه مالګي نه شي بیا دا نه په ځمکه او نه په ډیران پکارېږي دا بس د ابس غورځولو ده که څوک د اورېدو غوږونه لري نو هغې دې واوري